سلام علیکم درنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ صحتمند خوشحاله به یاست. د خلافت په اړه باندې د بحثونو ژمنه مو کړې وه او دا د نن د هغو بحثونو لومړۍ لړۍ له تاسو سره شریکوو. البته تر بحث پیلولو مخکې غواړم چې یوې موضوع ته چې ځینو دوستانو ورته اشاره کړې وه، هغه موضوع د خلافت ته ورته بحثونو په اړه زما خپل صلاحیت دی، په اصطلاح ما ته ورته د یو انسان صلاحیت دی چې آیا موږ دا حق لرو چې په داسې موضوعاتو کې وغږیږو او که دا حق یوازې ملایانو او هغه چاته پرېږدو چې په اصطلاح سپینې پګړۍ یې تړلې وي او سپینې جامې یې اغوستې وي. دوستانو، دلته څو خبرې دي. اوله خبره خو دا ده چې علم په ملا پورې منحصر نه ده. ډېر ملایان دي چې علما نه دي او ډېر علما دي چې ملایان نه دي. ډېر خلک علم لري، دیني علم لري. زه یې لنډ مثال درته کوم. په دې کې البته کوم قضاوت نشته د حکمتیار د شخصیت په اړه باندې چې یا دی ښه شخصیت دی یا بد شخصیت دی. فقط د هغه د علم کچه د یو عادي کلیوال ملا سره تاسو مقایسه کوئ. دی ښایي تر ډېرو کلیوالو ملایانو ډېر علم ولري، دیني علم ښایي ډېر ولري، ښایي قرآن کریم تلاوت ښه وکړی سي، ښایي تجوید یې ښه وکړی سي. هغه د په ځینو هغه کې خو یې هڅه کړې ده په کتابونو او اثارو کې چې حتی تفسیر د قرآن کریم وکړي، لیکن هغه ته څوک ملا نه وایي. په دا دومره خواریو او زحمتونو سربیره چې په ځان یې راوستي دي. یا مثلا تاسې به کله د استاد سیاف په باره کې نه یې اورېدلي څوک وایي چې مولوي سیاف یا ملا سیاف، یا د استاد رباني په باره کې به مو نه یې اورېدلي څوک مولوي رباني یا مولوي سیاف ورته یا ملا رباني ورته وایي. علت یې دا دی چې په افغانستان کې ملایت دا یوه حرفه ده چې هغه د دین له لارې د یو مدرک جوړول، له دینه د یو مدرک جوړول او یو خاص طبقې په یو خاص طبقه کې د دین د منحصره کولو یو تصور دی چې دغه تصور شرعي اساس نه لري. د علم اساس یې دی هغه منطق دی. علم له حیات سره ارتباط نه لري. زه که په هره څیره تاسو ته مخامخ کېږم، که په پتلانه کې یم، که مې ږیره خریلي، که مې ږیره نه وي خریلي، دا هغه څه چې زما په دماغ او په عقل کې دي هغه له دې نه متاثر راکېږي. نو اول خبره خو دا ده چې د ملا او د عالم تفاوت تاسو ته باید واضح وي. دومره خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې بلغوا عني ولو آیه، له ما که یو آیت هم رسولی سئ ویې رسوئ. نو په دې کې حرج نشته چې یو خبره ستا زده وي او هغه خبره امانتا خلکو ته ورسوي. که تا ته له شرعي منطلقه یو موضوع معلومه وي، البته زه چې کله په داسې یو موضوع باندې بحث کوم، په دې کې یو اندازه تحلیل چې په وخت او د وخت په واقعیتونو پورې اړه لري هغه زما دی، او تر هغه ورخواته نور تحلیل هغه استناد مې چې دی هغه به یا په د علماو په اقوالو باندې یا به په هغو نظریاتو وي چې موږ له علماو روایت کړي دي. او دلته یو درېیمه خبره هم شته چې هغه پښتانه وایي په خدای او په خبرو کې هر څوک حق لري. نو دغه د خبرو حق له انسانانو اخیستل دا ښه خبره نه ده، ځکه چې په خبرو کې ذهن او فکر وده کوي، او که ته چېرته چا په خوله باندې په یو خاص موضوع کې مهر ور ووهې، نو دا موضوع د حالت په یو فرد پورې منحصر نه پاتې کېږي، دا بیا نورو ته هم سرایت کوي. یعنې په عموم کې چې کله تا د یوې موضوع انحصاري واک یوې ډلې یا یوې طبقې ته ورکړی، هغه بیا د ډېرو موضوعاتو انحصار واک اخلي. همدا اوس عملا د موږ تاسې منبر د یو خاصې طبقې په انحصار کې دی، او کشکې خو هغه طبقه یوازې یوه علمي طبقه وای، خو یو سیاسي طبقه ده. یعنې په د قدرت د ګټلو د واک ترلاسه کولو لپاره په تلاش کې طبقه ده، او داسې یو طبقه ده چې استخبارات یې کنټرولوي په مختلفو حربو باندې. نو منبر او د خبرې ځای یو چا ته په انحصار کې ورکول دا د مسلمانانو لپاره ښه عواقب نه لري. ورځکه موږ فرضاً دا وهم منو چې دغه د افغانستان ملایانو طالبانو دا په هرات کې چې دغه ملا باد وکړل، که داسې دا راواخلو چې دغه سړی ښه سړی دی، دا کار یې وکړ. لیکن خبره دا ده چې که دا ډول یو
په اصطلاح دریځ د یوې خاصې ډلې په انحصار کې راولي. که نن دا خطر چې متصور نه دی چې دغه حبیب الرحمن دی، د مجیب الرحمن دی، د یو هیواد جاسوسي یا د یو استخباراتي شبکې جاسوسي، سبا دا خطر چې متصور دی. دغه خطر موږ په تاریخ کې لیدلی هم دی. تاسو د پلخشتي د امام په اړه باندې اورېدلی څو کاله یې د پلخشتي جومات امامت کړی و، هغه سړی انګریز ختلی و. دغسې په ډېرو نورو مواردو کې چې ښایي موږ هېڅ پرې خبر نه یو تر اوسه پورې. ډېر به داسې څه وي چې د دوست په جامه کې، د دیني عالم په جامه کې به په موږ باندې خلک تبل څه وي. او د دې یوازینی علت تاسو پوهېږئ څه شی دی؟ علت یې دا دی چې موږ حیات ته کتلي، موږ د یو چا څېرې ته کتلي دي او په هغه باندې تېروتلي یو او هغه ته مو اعتماد ورکړی و. که څوک په مختلفه څېره راته ظاهرېږي هغه مو رد کړی دی. نو زما خواست ټولو ملګرو ته دا دی چې په زور ځانونو ته، خپلو غاړو ته د خلکو حلقې مه اچوئ. د خدای پاک او د خدای رسول دا نه دي ویلي چې زه به تر تاسو وروسته یوه طبقه پرېږدم چې هغه به زما په نوم د تاسو ټیکهداري کوي. ستاسې عقیدې به د هغه په لاس ګروي، ستاسې ایمان او ستاسې عقل به د هغه په لاس ګروي، هغه به ستاسو ملکي کوي، ستاسې په ملک کې به د واک ته د رسېدلو هڅه کوي. داسې خبره نشته په اسلام کې. د اسلامي نقطه نظره دغه د تیوکراسي یا په اصطلاح د مذهبي قشر د حاکمیت تصور چې دی، دا اکثره معاصرو مشهورو علماو په فتوا رد کړی دی چې دغه تصور نشته په اسلام کې. واک د مثلا د زراعت وزارت ته به یو سړی راولي چې په زراعت پوهېږي، د اقتصاد وزارت ته به یو سړی راولي چې په اقتصاد پوهېږي، مالیه وزارت ته به یو سړی راولي چې په مالي چارو پوهېږي، لوی سرنوالۍ ته به یو سړی راولي چې هغه په نړیوالو قوانینو باندې وپوهېږي. مثلا سبا دته یو موضوع راجع کېږي د قانونو د استخراج یو موضوع ده، په هغې کې نړیوال قوانین دي، په هغې کې د قانونو موارد دي، په اصطلاح دې ته ورته موضوعات دي. هدف مې دا دی چې دغه شیان، دغه تصور چې ګواکې واک په مولایي طبقه یا په بله هره دیني طبقه پورې منحصر کې، دا غیر اسلامي تصور دی. په اسلام کې کار اهل کار ته سپارل کېږي او اهل کار هغه څوک دی چې تر هغه کار تر عهده وتلی شي، چې هغه د صحت په برخه کې که صحت عامې وزیر دی باید د روغتیا باکګراوند ولري، په اصطلاح حد اقل د منیجمنټ باکګراوند ولري، که بل هره برخه ده. او حکومتداري په ټوله کې متشکله له دغسې مهارتونو څخه ده. یعنې معاصره حکومتداري پخوانۍ حکومتداري نه ده چې په هغې کې یوازې تورې وال کېدې او یوازې مټې تاویدې او په هغې کې یوازې د وجود زور مهم و او د ژبې فصاحت او د ژبې تقریر مهم و. په اوسنۍ حکومتدارۍ کې ډېر نور مسایل دي چې دخیل دي پکې. لنډه داسې په ټکنالوژي باندې حکومتداري کېږي او څوک چې دې اهل نه دی هغه باید حکومتدارۍ طرف ته ورنږدې هم لا نه سي. او په سیاست کې بیا مختلف نور رولونه شته. یو چاته مثلا یو سړی د ولس نماینده کېدی چې په پارلمان کې هر باکګراوند که ولري، که تخصص ولري، ښه خبره ده، خو د ولس غږ رسول تر حکومته پورې یو وسیله واقع کېدل، دا کار هر څوک کولی شي. نو دغه مقدمه زما په نظر تر دې مخکې چې خپل بحث ته داخل سو اړینه وه. اوس مې په دا بحث کې فکر وکړ چې راځه دا مقدمه بېله نشر کړه، ځکه چې که زه دا مقدمه له اصلي بحث سره نښلوم نو بیا هغه ویډیو پې باندې اوږدېږي او په دې شکل باندې بیا موږ دغه ویډیو خو یو دا ده چې علمي محتوا یې ښایي متضرره شي، او دویمه خبره دا ده چې زړه مې دی چې اوږدې ویډیوګانې ونه کړم. نو دغه اوسنۍ ویډیو هم فکر کوم 8 دقیقو ته ورسېدله. په دغه اندازه وضاحت مې غوښتل ورکړم چې زه البته په دې ټولو خبرو ور اخواته ما خپله دیني علم کړی دی، ما خپل د لیسانس سند چې مې اخیستی هغه په عربي ژبه او اسلامي دراساتو کې، یعنې زما په شهادتنامه کې دا لیکل شوي د اسلامي زده کړو کې تخصص د لیسانس په حد کې کړی دی. البته تر هغه مخکې مې مدرسه لوستې ده، بیا مې تر هغه وروسته ډېر زیات تحقیق کړی په دې موضوعاتو باندې، شپه ورځ اخته یو، ځان پې پوهوو. او بل دا چې په عربي باندې ښه تسلط لرو نو هغه ځان پوهول هم راته نسبت تر ډېرو خلکو، تر ډېرو ملایانو اسانه دي، ځکه هغوی ښایي دومره په اپډیټ شکل علماو ته او د علمي اثارو ته او کتابخانو ته لاسرسی ونه لري، لکن موږ یې ورته لرو. نو په هر صورت مبالغه نه کوم، فقط دومره مې غوښتل تر تاسو در ورسوم چې تاسې دغه د دین ټیکه خاصو خلکو ته مه ورکوئ، پرېږدئ چې هر څوک چې منطق لري، هر څوک چې دلیل لري، هغه په دیني منطق لري البته او دیني استدلال کولی شي، هغه په دین کې خبره وکړي. ډېره زیاته مننه.